طه مونږ دا قرآن پر تا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ته په کړه وخت شي دا خو د هر هغه چا لپاره یو یادونه ده چې ویریږي د هغه ذات له لوري نازل کړی شوی دی چې زمکه او هسک اسمانونه پیدا کړی هغه زیات مهربان د کائناتو د بادشاہي پر تخت حکم چلوونکی دی د هغو ټول شیانو څښتن دی چې په اسمانونو او زمکه کې دي او د هغو چې د اسمان او زمکه ترمنځ دي او د هغو چې تر خاورو لاندې دي کته خپل خبره په لوړ غږ وکړي هغه خو په پټه ویل شوی خبره بلکې په بیخي زیاته پټه خبره باندې هم پوهیږي هغه الله دی له هغه پرته بل خدای نشته د هغه لپاره ډیر غوره نمونه دي او آیاتات د موسی علی السلام څخه خبر هم رسیدلای دی کله چې هغه یو ور ولید او خپل کورنۍ ته ویل چې لکه شي ما یو ور لیدلای دی خای چې تاسو ته یو نیمه سکروټه راوړم یا په دې اور باندې ماته د لارې په باب څه لارښوونه وشي هلته چې ورسید غږ شو اے موسی زستا ربي پنی دی وباسه ته د توه په سپېڅلي ناو کې او ما ته غوړه کړې واوره چې درته وحی کیږي همداز الله یم لما څخه پرته بل خدای نشته نو ته زما بندگی وکړه او زما د یاد لپاره لمونځ قائم کړه د قیامت ساعت ارومرو راتونکی دی زه د هغه د وخت پټ ساتل غواړم ترڅو چې هر څوک د خپل هلو ځلو سره سم بدله ومومي نو یو داسې څوک چې پر هغه یعنی قیامت ایمان نه راوړي او د خپل نفسي غوښتنو بنده ګرځیدلای دی تا دې د هغه ساعت له فکر نه منن نکړي کنه نو ته په هلاکت کې ورسیږي اے موسی دا ستا په لاس کې څه دي موسی جواب ورکړ دا زما هم ساده په دې باندې په تکیه کولو ګرځم په دې سره د خپل پسونو لپاره پاڼې څنډم او هم نور ډیر کارونه ترې اخلم الله فرمایل دا وګورځوه اے موسی هغه وګورځول او په ناڅاپي ډول هغه یو مارو چې دا خوا ځغلید الله فرمایل هغه ونیسه ویریګم مونږ به دا بیرته همغه شي کړو لکه چې څنګه وو او لکشان خپل لاس خپل تخرک ته وروړه بیل کوم تکلیف څخه بد زلان دراوزی دا بل نه خانه ده د دې لپاره چې مونږ تاسو د خپل سترو نه خانو خوونکیو او ست فرعون ته ورشه هغه سرکشه شوی دی موسی عرض وکړ پروردګار زما سینه پرانیزه او زما کار ماته آسان کړه او زما د ژبې غوټه وسپړه يفقهوا قولي او زما لپاره زما د خپل کورنۍ نه یو مرستيال وټاکه هارون چې زما ورور دی د هغه په وسیله زما مټ پیاوړی کړه او هغه زما په کار کې برخوال کړه ترڅو چې مونږ خاص تا پاکي بیان کړو او تا زیات یاد کړو ته تل زمونږ د حال څارونکې الله فرمایل اے موسی چې دې وغوښتل درکړای شو مونږ یو ځلبل هم پر تا احسان کړای دی مونږ یو ځلبل هم پر تا احسان یاد کړه هغه وخت چې مونږ ستا مور ته وحی وکړه دا سي اشاره چې د وحی په وسیله کېدای شي چې دغه ماشوم په صندوق کې واچوه او صندوق په سین کې وغورځوه سین به هغه غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او دغه ماشوم دښمن را واخلي ما له خپل لوري نه پرتا مینه خورا کړه او داسې تنظیم مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي یاد کړه هغه وخت چې ستا خور د فرعون قصر ته نږدې روانه و بیا یې پتلو ویل زه تاسو ته د هغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په خشان وروزي په دې ډول مونږ ته بیرته د خپل مور غېږې ته ورسولې ترڅو چې د هغې سترګې روښانه شي او اندېښمنه نه وسی او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلی و مونږ ته له دغه کړهو نه وېستلې او ته مو له راز آزموینو څخه تیر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډیر کلونه ووسیدلې نو اوس هغه چې مقرره شوې ده په خپل وخت کې ستا راتګ دی اے موسی ما ته د خپل کار لپاره برابر کړې زه ته او ستا ورور زمال نه خانو سره او پام کوي تاسو زما په یاد کې لندون مکوي زه تاسو دواړه فرعون ته ورشي چې هغه سرکشه شوی دی له هغه سره په نرمۍ خبرې وکړي خای چې هغه نصيحت ومني یا ویریږي
دواړو عرض وکړ پروردګاره مونږ ویریږو چې هغه به پر مونږ زیاتې وکړي یا به يرغل وکړي دواړو عرض وکړ الله و فرمایل مو ویریږي زل تاسو سره یم هر څه اورم او وینم غته ورشه یو وایاس چې مونږ ستاسو رب استازي بنی اسرائیل مونږ سره تلو ته پرېږده او هغوی مره بړوه مونږ ته ستاسو رب لنخانی سره راغلیو او سلامتی ده د هغه چا لپاره چې د سمې لارې پیروي غوړه کړي مونږ ته په وحی سره کودل شوی ده چې عذاب ده د هغه چا لپاره چې د دروغ نسبت وکړي او مخ واړوي فرعون وویل خنو بیا ستاسو دواړو رب څوک دی ای موسی جواب ورکړ زمونږ رب هغه ذات دی چې هر شي ته د هغه خپل ساختمان ورکړ بیا یې ورته لار وښودله فرعون وویل او په خوا چې کوم نسلونه تیر شوی دي نو د هغو څه حالتو موسی وویل د هغه علم زما له رب سره په یو کتاب کې ساتل شوی دی زما رب نه غلطي کوي نه هیرجن دی هغه ذات چې ستاسو لپاره د زمکه فرش وغوړوله او په هغه کې ستاسو د تګ لارې جوړ کړي او لپاسه او بو ورولې بیا د هغو په وسیله راز حاصلات راوټکول وخوري او خپل ساروی هم وڅروي بشک په دې کې د هوښیارانو لپاره ډېر نښانې دي له همدې زمکه نه مونږ تاسو پیدا کړی یاست همدې ته به مو بیرته ورولو او له همدې نه به مو دوهم ځل راوباسو مونږ فرعون ته خپل ټول نښانې وښودلې خو هغه دروغ وګڼلې او وی نه منلې وی ویل ای موسی آیات مونږ ته د دې لپاره راغلی چې د خپل کوډ په زور سره مونږ له هیواد نه وباسي خنو مونږ به هم ستا په مقابل کې هم دغه کوډي راوړو وټاکه مقابله کول کله او چیرته دي نه به مونږ له دغه فیصلې نه اوړو نه به ته اوړې په هوار میدان کې راوړاندې شو موسی ویل د جشن ورځ وټاکل شو او خلک د لمر له راپورته کېدو سره غونډوي فرعون وګرځي د خپل ټولې د سیسې را ټولې کړې او مقابله ته راغی موسی په عین وخت کې مقابل لوري ته په خطاب وویل ای اجل نیولو پر الله باندې د دروغ تورونه متړي کنه نو یو سخت عذاب به تاسو تباه کړي دروغ چې هر چا وتړل هغه نامراد شو موسی په عین وخت د دې په اوریدو د هغو په منځ کې نظری شخړه راغله او هغوی په خپلو کې په پټو مشورو لاس پورې کړ په پای کې ځینې خلکو وویل چې دا دواړه خو صرف کوډګران دي د دوی هدف دا دی چې د خپل کوډو په زور سره ستاسو له هیواد نه وباسي او ستاسو د ژوند مثالی کړنلارې ته خاتمه ورکړي نن خپل ټولې د سیسې را یو ځای کړی او په میدان کې ول لیکشي نو دا وګڼئ چې نن چې هر څوک برلاسه شو همغه ژوند وګاټه کوډګر وویل ای موسی تی غرزوي او که مخکې مونږ غرزو موسی وویل نه تاسو غرزوي په ناڅاپي ډول د هغو رسیګانې او همساګانې د هغو د کوډ په زور سره موسی علی السلام ته زغلیدونکي وبریښېدلې او موسی په خپل زړه کې وویرید مونږ ویل مو ویریږه همدا ته به برلاسه شي ورځوا چې ستا په لاس کې دي اوس دوی ټول مصنوعي شیان تیروي دوی چې څه جوړ کړی راوړي دي دا خود کوډګر ټګي ده او کوډګر هیڅ کله نشي بریالي کېدای که په هر بڼه راشي په پای کې هم داسې وشول چې ټول کوډګران په سجده پریوتل او غږی وکړ مونږ د هارون او موسی رب ومانه فرعون ویل تاسو ایمان راوړ مخکې لدینه چې ما ته اجازه درکړې وي کارا شو چې دای ستاسو لار خود دی چې تاسو ته کوډګری خودلې و خنو اوس به تاسو لاسونه په خیره د بدلې پریکړم او د خرماو په ونو کې به مو په دارو زړو بیا به تاسو ته څرګند شي چې لمونږ دواړو نه د چا عذاب ډیر سخت او پایښت لرونکی دی کوډګرو جواب ورکړ قسم په هغه ذات چې مونږه پیدا کړیو دا هیڅ کله نشي کېدای چې مونږ د روخانه نه قانون راتګ نه ورسته هم پر رښتینولۍ باندې تاسو ترجیح درکړو ستا چې څه خوخه وي هغه وکړه ته خو الهک بلاد هم دی دنیا د ژوند فیصله کولای شي مونږ خو په خپل رب ایمان راوړ ترڅو زمون خطاوي را وبخي او لدغه کوډګرۍ نه چې تا ور باندې مجبور کړی و را تیر شي الله ډیر غوړه او همغه باقی پاتې کیدونکی دی حقیقت دا دی څوک چې له مجرم والی سره د خپل رب حضور ته ورشي
د هغه لپاره دوزخ دی چې په هغه کې به نه مري نه به ژوندی کیږي او څوک چې د هغه حضور ته د مؤمن په حیثیت ورشي چې ښه عملونه یې کړی وي دغه راز ټول خلکو لپاره لوړې درجې دي سمسور به خزانه باغونه دي چې تر هغه لاندې به ویالي بهيږي په هغه کې به د تل لپاره هغه اوسېږي دا د هغه چا مکافات دي چې سپېڅلتیا ورکړي مونږ موسی علی السلام ته وحی وکړه چې اوس د شپې زما بندگان د سره واخله زه او د هغو لپاره په سمندر کې وچ سړک جوړ کړه ته د چاله شاده په ستلونه هیڅ مو ویریږه او مو د سمندر په منځ کې پتیری دوه وډاریږه د شان فرعون خپل لخر سره را ورسید او بیا سمندر پر داسې خور شو لکه څنګه چې د خوري دوه حق فرعون خپل قوم گمراه کړیو کومه سم لار خوونه نه وکړي ای بنی اسرائیلو مونږ تاسو ته ستاسو له دښمن نه نجات درکړ او د تور په خیاغ کې مستاسو د حاضرې دول لپاره وخت وټاک او پر تاسو مو من او سلوا نازل کړل خوري زمون پاکه درکړي روزي او د هغې په خوراکي سرکشي مکوي او کننو پر تاسو به زما غضب پریوزي او په چا باندې چې زما غضب نازل شو هغه نو په یقیني توګه هلاکی البته چا چې توبه ویستله او ایمان راوړ او ښه عمل وکړ بیا سم روان شو د هغه لپاره زه ډیر بخښونکی او څه شي تل خپل قوم نه د مخ راوستلې ای موسی غرض وکړه هغوی زما تر شار روان دي ما تلوار وکړ ستا حضور ته راغلم ای زما ربه تر څو چې تل ما څخه خوشاله شي الله و فرمایل خن واوره موږ ستا تر شا ستا قوم په ازموینه کې واچاو او سامری هغوی گمراه کړل موسی علی السلام سخت غصه او خواشنی په حالت کې خپل قوم ته راستون شو چې ورغی ویل ای زما قومه تاسو رب له تاسو سره غوړه وعده نه وی کړی آیا پر تاسو ورځي زیات یا وختي دي یا تاسو په ځان باندې د خپل رب د غضب راتلل غوښتل چې تاسو له ما سره وعده خلافي وکړه هغه جواب ورکړ مونږ له تاسو سره په خپل واک وعده خلافي نه ده کړې دا سی وشول چې مونږ د خلکو د غاڼو تر پیټي لاندې ستومانه شوي وو او مونږ هغه غورځولې وي بیا په همدې توګه سامری هم څه وغورځول د هغو لپاره دی خوسکی بوت راويست چې له هغه څخه د غوي غوندې رمباړه وتله خلکو غاګو کړه هم دغه د استاسه خدای او د موسی خدای د موسی د هیر شو آیا هغوی نه لیدل چې نه هغه د هغو د خبرې جواب ورکوي او نه هغو ته د ګټي او تاوان رسولو څو واک وسلري هارون علی السلام د موسی علی السلام لره تاګنه مخکې هغو ته ویلي چې ای خلکو تاسو د دل عمل په فتنه کې ورزيدلې تاسو رب خو ډیر زیات مهربان دی نو تاسو زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ او هغه ورته ویل چې مونږ خو به د همدغه بندګي کوو تر څو پورې چې موسی علی السلام بیرته نوی راستون شوی موسی علی السلام قوم ته له تور بریښ کولو وروسته د هارون لوري تر وګرځید او ویل هارون تا چې کله لیدلی و چې دوی گمراه کیږي نو څه شي ستا لاس نیولې و چې زما فکرندار عمل نکړي آیا تا زما د حکم پر خلاف کار وکړ هارون جواب ورکړ ای زما د مور زویا زما ګیرم منیسا زما د سر وختان را کاګه زله دینه ویریدم چې ته به راشي او به وای تا په بنی اسرائیل کې بیلتون راوست او زما د خبرې مراعات ونه کړ موسی علی السلام ویل ای سامری ستاسو خبره ده هغه جواب ورکړ ما هغه څه ولیدل چې دغه خلکو په نظر را نغلل نو ما د رسول د پخول پلنه یو موټی خاور را پورته کړه او هغه مې د دغه ویلې شوی طلا په منځ کې وغورځوله زما نفس ماته هم دغه سیڅره وخودل موسی علی السلام ویل خنو زه اوس په ټول ژوند کې همدا ناری وهي چې ماته لاس مراوړي او ستاسو لپاره د حساب کتاب یو وخت ټاکلی دی چې له تاسو څخه به هیڅ تیر نشي او ګور خپل دغه خدای ته چې ته پرې مین شوی وي مونږ به هغه وسوځو او میده به کړو په سین کې به واچو اے خلکو ستاسو خدای خو یوازې یو الله دی چې له هغه پرته کوم بل خدای نشته په هر څه باندې د هغه علم چارپیر دی اے محمد صلی الله علیه وسلم په دغه شان مونږ د مخکې تیر شو حالاتو خبرونه ته اورو او مونږ خاص خپل لوري نه یو ذکر یعنی د نصیحت درس درکړای دی
څوک چې لدینه مخ واړوي هغه به د قیامت په ورځ د ګناه دروند پیټه پورته کړي. اے محمد صلی الله علیه وسلم په دغه شان مونږ د مخکې تیر شو حالاتو خبرونه تاسو اورو او مونږ خاص خپل لوري نه یو ذکر یعنی د نصیحت درس درکړای دی. څوک چې لدینه مخ واړوي هغه به د قیامت په ورځ د ګناه دروند پیټه پورته کړي او د غراز ټول خلق به د تل لپاره د خپل درانده پیټي په عذاب کې اخته وسی او د قیامت په ورځ به د هغو لپاره دغه جرم د مسؤلیت پیټه ډیر ربړونکې پیټه وي. په هغه ورځ چې کله شپېلې پوکړه شي او موږ به مجرمان په دې حال کې ایثار راولو چې د هغو سترګې به هیبت وهلې راډي خطلې وي. خپل منځو کې به پټ پټ وایي چې په دنیا کې به تاسو اله بلا لس ورځې تیرې کړې وي. مونږ ته معلومه ده چې هغوی به څه وایي. مونږ په دې هم پوهیږو چې له هغو څخه چې څوک ډیر زیات په احتیاط سره حسابون کوي هغه به وایي چې نه ستاسو د دنیا ژوند کې یو ورځ ژوند. دوی له تاسو پوښتنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غرونه چیرته لاړ شي. وایي چې زما پروردګار به هغه خاوري ریکړي وا به لوزوي او زمکه به یو داسې هوار سوتره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به ته هیڅ لوړه جوړه و نه ویني. په هغه ورځ به ټول خلک د आवाज کوونکی په بلنه سم سیخ راشي یو بڅرای کوګوالی به نشي خودلای او غږونه به د رحمان خدای په وړاندې خپ شي. ل ډیر ټیټه غږ نه پرته به نور هیڅ وانه وي. په هغه ورځ به شفاعت په درد نه خوري مګر دا چې چاته رحمان خدای د هغه اجازه ورکړي او د هغه خبر اوریدل خوښ کړي. الله د خلکو په وړاندې ورسته ټول حال باندې پوهیږي او نور ته د الله په ارتباط پوره معلومات نشته. د خلکو سرونه به د هغه تل ژوندۍ د کائناتو مدبر په وړاندې ټیټ شي. نامراد به وي په هغه وخت کې چې د ظلم د ګناه پیټه راخیستې وي او هغه چاته به د څه ظلم او حق ضایع کېدو خطر نه وي چې ښه عمل وکړي او د دې ترڅنګ هغه مؤمن هم وي. او اے محمد صلی الله علیه وسلم په همدې ډول مونږ دغه عربي قرآن نازل کړی دی او په دې کې راز اختارونه ورکړي دي خای چې دوی له انحراف نه ځان ژغوري یا د دې په برکت په دوی کې د متوجه کېدو څه نښانې پیدا شي. نو پورته او لوړ دی حقيقي باچا او ګوره د قرآن په لوستلو کې تلوار مکوه تر څو پورې چې تاسو د هغه بشپړه وحی نه وي رسول شي او دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه. نو پورته او لوړ دی مونږ لدین مخکې آدم علی السلام ته یو حکم کړی وو خو هغه هیر کړ او مونږ په هغه کې تصمیم ونه میند. یاد کړه هغه وخت چې مونږ پرېښتو ته ویلو چې آدم ته سجده وکړي هغه ټول خو سجده وکړه مګر یو ابلیس چې انکار وکړ. په دې سره مونږ آدم علی السلام ته وویل چې ګوره دا ستاد میرمنې دښمن دی داسې نشي چې دای تاسو له جنت وباسي او تاسو په غم او بدبختی اخته شي. دلته خو تاسو ته دا هوساینه شته چې نو وږي به وزلي وسیږي نو متند او تودوخه ربړوي. خو شیطان هغه تیر ویست ورته وویل ای آدمه تا ته هغه ونه دروخه يم چې په هغه سره تل ژوند او نه ختمېدونکې سلطنت پلاس درځي. په پای کې دواړو میړه مېرمنې د هغه ونې میوه وخوړله. نتیجه دا شو چې سم د لاسه د هغو ستر یو د بل په وړاندې لوڅ شو او دواړه د جنت په پاڼو سره د خپل ځانونو په پټولو باندې لګیا شول. آدم علی السلام د خپل رب نافرمانی وکړه او له سم لارې نه واوښت. بیا د هغه رب هغه غوړه کړه او د هغه توبه قبول کړه او هغه ته لارښوونه وکړه. الله فرمایل تاسو دواړه یعنی آدم علی السلام او بیبي حوا له دې ځای یعنی جنت څخه کوز شي. تاسو به یو د بل دښمنان یاست. اوس که زما له لوري تاسو ته کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د هغه هدایت پیروي وکړي هغه به نه گمراه شي نه به په بدبختی کې اخته شي. او څوک چې زما له ذکر یعنی د نصیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنگ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه روند را پاسو. هغه به وایي پروردګاره په دنیا کې خصوص ترګورم دلته دی ولی روند را پاسولم.
الله تعالی به فرمایي هو په همدې شان دي زموږ آیاتونه چې تا ته راغلي وو تا هیر کړیو همغه نن ته هیرول کیږي په دې ډول موږ له حد تیری کوونکو او د خپل رب د آیاتونو نه منونکو ته په دنیا کې مجازات ورکو او د آخرت عذاب زیات سخت او ډیر پایښت لرونکی دی او آیا دغه خلکو ته د تاریخ له دغه درس نه څه درس ور په برخه نشو چې د دین مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په وران شو کلیو کې نن دوی زیرازي په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېر نښانې دي چې د سالمې پوهې خاوندان دي که ستاسو د رب لخوا مخکې دی وی خبرې پریکړه نه وای شوی او د مهلت یو موده نه وای ټاکل شوی نو اروم مروبه د دوی هم فیصله شوی وای اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی چې کومې خبرې جوړوي پر هغه صبر وکړه او د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه لمر خطلو نه مخکې او لمر پریوتلو نه مخکې او د شپې په وختونو کې هم هغه پاکي بیان کړه او د ورځې په څنډو کې هم خای چې ته راضي شي او د دنیوي ژوندانه هغه زلبل تسترګې قدر هم مو راړوي چې موږ له دوی نه راز خلکو ته ورکړي دي هغه خو مونږ په ازموینه کې د حقوق د چولو لپاره ورکړي دي او استاد رب درکړای شوی حلال روزي ډیره ښه او پایښت لرونکې ده خپل کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپل هم د هغه پابند اوسه مونږ له تانه کوم روزي نه غواړو روزي خو مونږ ته درکو او د عاقبت کې غنه د پرهیزګاری لپاره ده وی وایي چې دغه سړی د خپل رب له لوري نه کومه نښانه یعنی معجزه ولې نه راوړي آیا دوی ته د مخکنیو صحیفو ټولې خوونه په څرګند ډول بیان شوی نه دی راغلی کوم د هغل راتګ نه مخکې دوی په کوم عذاب سره هلاک کړي وای نو بیا به هم دوی ویل چې ای زمون پروردګار تا مونږ ته کوم پیغمبر ولې راونه لیږي چې مونږ له ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکې ستاسو آیتونو پیروي غوړه کړې وای کوم د هغل راتګ ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا هر یو د چارې عاقبت سترګې په لار ده نو اوس منتظر اوسئ ډیر ژر به در معلومه شي چې څوک په سم لار تونکي دي او څوک د هدایت مندونکي دي